لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د سلواغې شپږ د روسانو په مشرۍ د شوروي اتحاد د ماتې ورځې په تړاو جوړه شوې لمانځغونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي د لوګر ملکي او نظامي مسؤلینو، دیني عالمانو، مجاهدینو او ګڼ شمېر لوګرمیشتو ګډون کړی و. د لوګر سیمه ییزو مسؤلینو د سلواغې شپږ د هیواد په تاریخ کې د بریا او نیکمرغۍ ستره ورځ وګڼله او د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغان مجاهدینو او خاصتا لوګرمیشتو سرښندنې او قربانۍ وستایلې. ان شاء الله مسؤلین مشران او قومي سپینګیري او زموږ د ټول موجوده دغه مجمع په دې نظام مکلف بولو چې د اسلامي نظام د اقامې او د نظام د استحکام او د ولس د غوښتنو لپاره به هر سړی او هر شخص په خپل مکان په خپل مقطع کې کوشش وکړو. اوس الحمدلله د شل کلن جهاد په بریا کې په آخر کې د فتح نه وروسته موږ تاسو ته خپل مشرانو اسلامي نظام په دغه خاوره باندې قایم کړی ده چې د دغه اوس شکرانه ادا کړو، د الله شکر ادا کړو. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د سلواغې شپږ د بیچاره او مظلوم افغان ولس د 1.5 میلیونه شهیدانو، 5 میلیونه کډوالو او ګڼ شمېر کونډو او یتیمانو د قربانیو ثمره وګڼله او د نړۍ له ګوټ ګوټې د کمونیزم مفکورې ورکوونکي افغانان یاد کړل. اتحاد وحدت که اتحاد و وحدت هم خپل منځ کې درلود په وړو خبرو پسې ونه ګرځېدلو نو بیا هیڅوک د هیڅ خارجي دښمن په موږ زور نه رسېږي او دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې حکومت او ملت همیشه سره یو وي. ملت خپل ځان په حکومت کې ویني، حکومت خپل ځان په ملت کې ویني. دیني عالمانو هم د انګلیس، شوروي اتحاد او امریکا په مشرۍ د ناټو پر وړاندې د هیوادوالو او لوګرمیشتو جهادي هڅې پر حق او بېسارې وګڼلې او اوسنی اسلامي نظام د جهاد پایله وګڼله. د شوروي هغوی د موږ مساجد ورانول، شورویانو د موږ مشران ختمول، شورویانو د موږ علما ختمول، شورویانو د موږ مدارس و مکاتب ختمول، هغه یې نه پرېښودل. دغه ملت دغه سپینګیري چې اوس دلته وینا وکړه، دغه سپېره خلک د موږ تاسې دغه دهقانان راپورته سول او د دغه علماو د دغه روحانینو د مشرانو ملای وتړله او د روسانو په مقابل کې د دوی هغه د ناره تکبیر غږ په الله اکبر باندې بدرګه او تر هغه ورځې پورې وجنګېدل چې د روسانو هغه اتحاد جماهیر شوروي هغه د روسیې امپراتوري په روسیه باندې بدله کړه. ورته وخت کې د لوګر قومي مخورو او د هغه انقلاب مجاهدینو د روس پر وړاندې له مجاهدینو سره د افغان ولس ملتیاوې او مرستې د قدر وړ وبللې او اسلامي امارت د افغانستان د جوړولو او ودانولو لپاره یوازینی نظام وباله. مت په تزلزل کې کېږه ان شاء الله العزیز دا ملت له تاسو سره وو، دا ملت له تاسو سره ده، دا ملت به له تاسو سره وي. که د تاسو کډه باره ده په خدای موږ به هم در سره بارو. دا ویلو ده چې روسان له نن نه 15 کاله وړاندې پر 1480 لمریز کال ژمی د سلواغې په شپږ د افغان مجاهدینو تر سخت جهاد وروسته مات او د حیرتان بندر له لارې له افغانستانه ووتل.